حضرت جبرائیل علیه السلام غوندې فرشته هغې هم خپله حصه پیدا کړه. پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته وایي حضرت جبرائیل زما په رحمت کې تا ته یو ونډه ورسېدله. حضرت جبرائیل ورته ویل د الله رسوله ما ته خپله ونډه ورسېدله. ورته زما زندگی ډیره په خوف او په بیره کې ولا ما پر دې مځکه د هاروت او د ماروت ملایکو انجام لیدلی و چې هغې تباه شوې. ما د شیطان انجام لیدلی و چې هغه معلم الملایکه او د ټولو ملایکو استازو ملایکو ته به تعلیم ورکوی، لیکن هغې انجام اخر کوم حد ته ورسېدی. ورته زما زندگی ټوله په وهم کې وه، زما په بیره کې وه، لیکن چې الله تعالی ستا بعثت دنیا ته وکړي، الله تعالی قرآن کې زما متعلق دا راواستول انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین. دا الفاظ در قیامته پورې الله زما متعلق د قرآن حصه وګرځوله او زما زندگی د دې څه وروسته د رسوایۍ څه د ستړیا څه زما دا عقیده سوه چې زه محفوظه سوم او زما دا حفاظت ستا د نبوت د رحمت یو حصه وه چې ما ته هم الله تعالی ستا په رحمت کې یو حصه راکړه. نو زه دا وایم چې د پیغمبر علیه السلام نبوت دا عالمي نبوت و، د عامو انسانانو دپاره بالعموم رحمت و، د خپل امت دپاره بالخصوص رحمت و چې د هغې په رحمت کې د معاشرې هر فرد ته خپله حصه ورسېده. الله تعالی دې زموږ زندگی د پیغمبر د نبوت د پیغمبر د امتیت د پیغمبر د رحمت څخه بې نصیبه او محرومه نه ګرځوي. الله دې زندگی د پیغمبر په رحمت او په نقشه کې راکړي. الله دې مرګ د پیغمبر علیه السلام په امتیت کې راکړي. الله دې مې د قیامت میدان کې د پیغمبر علیه السلام د لواء الحمد لاندې راپورته کړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.